بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. له کومه وخته چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی، د هیواد په بېلابېلو برخو کې ګڼ شمېر اقتصادي پروژې پلي شوي چې له ډلې ګڼ شمېر تکمیل شوي او ګڼې تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ ښاروالۍ ته هم دنده سپارل شوې چې د ښار په داخله او په ولسوالیو کې ځینې پروژې په لاره واچوي. زموږ نننۍ خپرونه د کندهار ولایت د ښاروالۍ د تیر کال فعالیتونو او د راتلونکو پلانونو لپاره ځانګړې شوې. د خپرونې کوربه مو زه محمد عمران یم او د خپرونې میلمه را سره د کندهار ولایت د ښاروالۍ ویاند عاصم صاحب را سره دی. عاصم صاحب ډېر ښه راغلاست درته وایم. کور مو آباد. ډېره زیاته مننه ښاغلی عمران صاحب. زه هم تاسو ته او د هوریت نیوز ټولو کارکوونکو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به په خیر تېرېږي. ډېره مننه عاصم صاحب. په تېر 1403 مالي کال کې کندهار ښاروالۍ څومره پروژې انکشافي پروژې پلي کړي او د څومره افغانیو په ارزښت؟ په 1403 کال کې کندهار ښاروالۍ تقریبا 29 لویې پروژې پلان کړي وې په مختلفو برخو کې دا پروژې وې او بودیجه چې مو د تیر کال هغه 573 میلیونه افغانۍ وه چې تقریبا 90% یې په دغه پروژې انکشافي پروژې باندې مصرف شوې ده او پاته برخه یې په عادي مصارفاتو مصرف شوې. یعنې ټوټل پروژې څومره ده؟ مالی بودیجه 573 میلیونه افغانۍ. او دغه مالی بودیجه تاسې خپله داخلي عواید وکنه؟ د ښاروالۍ عواید چې هغه پر دوه قسمه دي. یو ثابت عواید دي، بل غیر ثابت عواید. ثابت عواید هغه دي چې یو خو هغې ډېره برخه زموږ عواید هغه دي چې هغه د ښاروالۍ د خپلو ملکیتونو څخه په لاس راوړي. مثلا د ښاروالۍ مارکیټونه دي، په کرایه دوکانونه ورکړي دي، مارکیټونه دي، د تیلو پمپونه دي، په نورو برخو کې دي قراردادونه دي، مځکې چې د ښاروالۍ اړوند ملکیتونه دي په قراردادونه ورکړي دي. ډېره برخه زموږ عواید د همدې څخه دي او پاته چې دي هغه بیا د صفایي محصول دی، د خټو ټیکس دی، د جوازونو ټیکس دی، په مختلفو برخو کې دي. تاسې په تیر کال کې تقریبا 29 انکشافي پروژې پلي کړي دي. د دې له ډلې څومره سړکونه دي؟ پروژې مو په مختلفو برخو کې وې. د سړکونو په برخه کې هم وې، د مندونو، کانالونو، د ویالو، چریو، د چک ډیمونو، د شاته تنظیف و سرسبزي و، د تنویر د ښکلا په برخه کې په مختلفو برخو کې پروژې وې. د سړکونو په برخه کې چې موږ تیر کال څومره سړکونه کریزي کړي دي، هغه د ښار په 11 برخو کې، یعنی په مختلفو ناحیو کې مو 11 سړکونه رغولي دي. دا سړکونه خو بیا فرق لري، ځینې بیا غټ سړکونه وي، ځینې بیا کوچني سړکونه، ځینې سړکونه بیا داسې وو چې هغه بندې لارې سره وصل کړي، که څه هم هغه اندازه بیا لږ کمه وه خو ارزښت یې ډېر زیات و. لویه پروژه چې کندهار کې بشپړه سوله، د شکاپور دروازې سړک و، دا تقریبا 2.3 کیلومتره سړک و. دا د 40 متره په پلنوالي سره په اساسي ډول ورغول سو د 2 کالو په موده کې. په 1402 او 1403 کال په وروستیو کې کارونه بشپړ سول. دا یو ډېر مهم سړک و. د ښار څو ناحیې او د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ له ښار سره وصل کړل. پر دې سړک باندې تقریبا 200 میلیونه افغانۍ لګښت رالی. ترڅنګ نور سړکونه دي، لکه مثلا د شپږمې ناحیې اړوند چې تیر کال سړک جوړ سو، هغه د دې محسوس په نوم یو سړک و، 2 کیلومتره و. په 15مه ناحیې کې یو بل مهم سړک جوړ سو، هغه 2.5 کیلومتره و. د دغه سړک ترڅنګ دا سړک چې د زابر غاړې سړک و، ترڅنګ 2.5 کیلومتره بل محافظتي دیوال هم ورغول سو، ترڅو یو خو دغه د سړک د تخریب مخه ورڅخه ونیول سي د دیوال په رغولو سره، او بل چې بیا پر دا سړک څوک روان دي، د زابر ته بیا د موټرونو، موټر سایکلانو، د وسایطو د ورلوېدلو خطر هم راکم سي. نور سړکونه په مختلفو برخو کې وایي، کیدای سي تاسې وخت دومره نه وي چې ټوله درته یادوو. تقریبا 11 سړکونه و تیر کال. هغه کوڅې چې مثلا پخې شوي نه وي، په تیر کې خلکو سره د ستونزو سره لاس و ګرېوان و، تګ راتګ پکې ستونزمن و. څومره کوڅې مو پخ کړي او څومره کوڅې مثلا کانکریټ شوي؟ د کوڅو په یو خو هغه چې سړکونه کریزي و، بل بیا هغه د فرعي سړکونه چې هغه کانکریټ سوي دي یا کوڅې کانکریټ سوي دي. موږ تیر کال کندهار ښار کې تر 100 زیاتې کوڅې یا فرعي سړکونه هغه کانکریټ کړي دي. دغه تر 100 زیاتې کوڅې تقریبا دا د ښار په مختلفو ناحیو کې وې او ترڅنګ بیا د کوڅې چې جوړېږي د کورونو په منځ کې دا کوڅې، دا ترڅنګ بیا د اوبو تېرولو لپاره چرۍ هم ورسره جوړېږي. نو د ښار په مختلفو برخو کې تر 100 زیاتې کوڅې او فرعي سړکونه دا بیا کانکریټ سوي دي. که د چک ډیمونو په موضوع باندې وغږیږو، څومره چک ډیمونه جوړ شوي؟ کابل ښاروالۍ څومره چک ډیمونه په تیر کال کې جوړ کړي؟ چک ډیمونه خو که راست چې د افغانستان په سطح باندې په ټول افغانستان کې په هر ولایت، په هر ولسوالۍ کې
چک ډیمونه د کار اوس تېر کال د لویه لاسته راوړنه دا وه چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره کوچني او غټ چک ډیمونه جوړ شوي دي. کندهار ښاروالي هم په دې برخه کې 2 چک ډیمونه د کندهار ښار په شمالي برخه کې جوړ کړ. یو غټ چې ډیم و هغه د میانکو په نوم باندې دا بند کندهار ښاروالي ورغوي. دا تقریبا 1.5 میلیون متره مکعب اوبه ذخیره کوي. د دې بند د رغولو څخه مخکې چې دا نه و جوړ شوی، دا د سیلابونو اوبه چې به راتلې د کندهار ښار 6 ناحیې د سیلابونو له خطر سره مخ کړي وي. تقریبا 12,000 کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ وي. کله چې به معمولي باران وسو دا د غرونو اوبه به رالې پر ښار باندې. کندهار ښار به دغه ناحیې چې وي دا ډېرو ستونزو مشکلات سره مخ کړي وي. خو د دې بند په جوړولو سره لویه لاسته راوړنه دا وه چې یو خو د سیلابي اوبو مخه ونیول شول، او بل د دې اوبو په ذخیره کولو سره د دغه کښته ناحیو د ښار د څو ناحیو د اوبو سطح ورسره رالوړه شو. دلته په مخکې اوبه ډېرې کښته وې، خو کله چې دا بندونه جوړ شول د اوبو سطح ډېره ورسره رالوړه شوله. بل کوچنی چک ډیم چې جوړ شو هغه بیا هم د ښار شمالي برخه د کوتلې مورچه ورته وایي، د کوتلې مورچې په ساحه کې هم داسې کوچنی ډیم جوړ شو، او پلان لرو نور هغه ځایونو کې په دې کال یا نورو کلونو کې انشاءالله نور هغه سیمو کې چې د چک ډیمونو د جوړولو امکانات وي انشاءالله نور به هم جوړ کړو. ځینې داسې نه تکمیل شوي پروژې هم وي چې د تېرې ادارې نه تاسو ته په میراث کې پاتې وي او تاسو تکمیل کړي اوس که وي هغه ولسوالیو کې که نه داخل په ښار کې وي؟ نه، داسې پروژې خو د افغانستان تر څنګ کندهار کې هم وي چې مخکې د تېرې ادارې څخه پاتې سوي وي. نړیوال بانک کې لګښت ورکوي، خو کله چې هغه اداره ړنګه سوله نو دغه پروژې پاتې سولې. کندهار ښار کې ځینې سړکونه چې وه لکه ما چې یادونه وکړله، یو دغه د ماسوس په نوم باندې یو سړک و، دا همداسې نیمګړی پاتې سوی 2 کیلومتره سړک و. دا موږ وتوانېدلو چې د دې کارونه ټوله بشپړ کړو. که څه هم په هغه وخت کې کارونه ډېر حصه کارونه سوي وه، خو دا چې وخت بیا پر تېر سو بارانونو ترافیک کې ګڼه ګوڼه پر ډېره وه، دا سړک بیرته تخریب سوی و، ډېره حصه بیرته تخریب سوی و. نو بیا الحمدلله په دې وتوانېد چې دا سړک هم په اساسي ډول ورغی. یو بل سړک چې د ښار په 8مه ناحیه کې اوس پیلن جوړ شو، تقریبا دغه تېره هفته کې کریزي ترسره سوله. دا کریزي سو دا سړک هم مخکې داسې و چې هغه د تېرې ادارې څخه نیمګړې پروژه پاته سوې وه، او ښاروالي په دې وتوانېد د دې پروژې کارونه بشپړ کړو. نور کوچني سړکونه نور هم وه او نور هم پاته دي، اوس کوشش کوو چې هغه هم ورغوو. ته بالکل د ښاري ښکلا په اړه که ته راته ووایې څومره کار مو کړی دی اوس په تېرو وختونو کې به که مثلا کندهار ته لاړې مثلا د تېرې ادارې پر مهال ډېری به په ښارونو کې د شپې له طرفه ګروپونه نه وه، که په دې اړه لږ وضاحت راته راکړي تاسې څومره کار کړی دی اوس؟ رښتیا هم د ښار د ښکلا په برخه کې مخکې کار نه و سوی، اوس الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دې برخې ته ډېره زیاته توجه سوې. د ښار ښایست په څو شیانو کې دی. یو څه هغه دی چې ښار خواپاک وي، ښار صفا سوتره وي، هم ښار ښکلی کېږي. بل دا دی چې ښار سرسبزه وي، په سرسبزۍ سره هم ښار ښکلی کېږي. او بل هغه دی چې د شپې په طرف کې ښار روښانه سي، په دې سره هم ښار ښکلی کېږي. د تنویر برخه یادونه تاسې وکړه، د ښار د روښانتیا په برخه کې موږ تېر کال ډېرې لاسته راوړنې درلودې، او سږ کال هم ډېرې پلان لرو چې ډېرې پروژې په دې برخه کې پیل کړو. کندهار ښار کې چې د ښار د تنویر په برخه کې په 1403 کال کې څومره کار سوی دی، د ښار 8 برخو کې دا په تېر کال 1403 کال کې د ښار 8 سړکونه یا جادې دا موږ تېر کال وتوانېدلو چې روښانه کړو. د مثال په ډول که درته ووایم که دغه تاسې 8 جادې یادې کړې چې موږ یې روښانه کړو، دغه نمونې واخیستل شي 2-3 ډېر بهتر. د نمونې په ډول څو درته وایم چې یو مثلا د کابل بانک څلور لارې څخه شروع تر مسلم څلور لارې پورې دغه سړک چې دی دا په مکمل ډول سره روښانه سو. د شهیدانو څلور لارې څخه تر ډنډ څلور لارې چې ایران کونسلګري باندې مشهوره ده، تر دې ځایه پورې دا سړک مکمل روښانه سو. بل د شهیدانو څلور لارې څخه شروع تر میرویس روغتونه پورې دا سړک ټوله په مکمل ډول سره روښانه سو. بل د شهیدانو څلور لارې څخه شروع تر حبیبي واټه پورې یعنې چوکې مدد ته پورې د دې منځ روښانه سوی. اوس پلان بل کار شروع دی چې د منځ کې په دا ګلدان کې د برق خادې درېدلې به روښانه سوی. اوس کوشش کو دا جاده ډېره غټه ده، یوه طرف او بل طرف ته یې هم خادې ودرو. اوس پلان یې کار شروع دی، دا به هم روښانه سي. بل د کابل بازار ته وایي دا روښانه سو. د ښار په 9مه ناحیه کې د لویې ویالې غاړه دا روښانه سو. د کندهار پوهنتون مخ ته چیر سوی دا سړک دا روښانه سو. بل دغه اوس چې پیلن دلته تقریبا د یوې هفتې څخه کمه موده کېږي د ښار په 10مه ناحیه کې 2 سړکونه روښانه سول. یو د میرویس نیکه لیسې څنګ ته سړک ته اوس کې ورغو سو او دا د روښانه هم سو.
بل د کومندو سړک ورته وایي دا روښانه سو. لویه پروژه چې اوس څو ورځې کېږي چې کارونه یې بشپړ سول په مکمل ډول روښانه سول، هغه د کندهار ولایت د ډنډ څلور لارې څخه شروع بیا تر باغ پل پورې دا ډېره غټه جاده وه. دا تقریبا څه کم 7 کیلومتره کېږي. موږ وتوانېدلو چې د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت سره مو دا جاده ټوله په مکمل ډول روښانه کړل. څو ورځې کېږي چې دا جاده اوس روښانه سوې ده او د ښار بڼه هم ورسره بدله سوې ده، ښار هم ډېر ښایست ورسره پیدا کړی دی. اعظم صاحب، یو بله موضوع، دغه فعالیتونه یوازې د کابل د کندهار ښار پورې مربوط دي او که نه ولسوالیو ته اساس فعالیتونه غځېدلي دي؟ هغه ولسوالۍ چې مثلا په تېرو وختونو کې ورته بیخي کار نه دی شوی، په اسلامي امارات په راتګ سره ستاسې فعالیتونه هغلته څومره زیات شوي دي؟ کندهار ښاروالي چې د هغه یوازې د کندهار ښار 15 ناحیې دي، فعالیتونه یوازې تر دغه 15 ناحیو پورې محدود دي. بیا خپله هره ښاروالي ځان ته، هره ولسوالي ځان ته ښاروالي لري چې هغه د ولایت مقام تحت اثر دي. خپله کندهار ښاروالي چې ده هغه یوازې د ښار د 15 ناحیو اړوند مسؤلیت پر غاړه لري او په دغه ساحو کې بیا د بیا رغونې کارونه ترسره کوي. که د تنظیف په برخه کې راته ووایي څومره کار مو کړی؟ د تنظیف په برخه کې مخکې کلونو کې ډېرې ستونزې وې، هېڅ کار نه ورته سوی ده. باور وکړئ عمران صاحب د تنظیف په برخه کې مخکې کندهار ښار له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. داسې کثافاتو چې د 20 کالو راهیسې به پر دغه یو ځای باندې کثافات پراته جمع کېدل، خو د وړلو لپاره هېڅ بندوبست نه و سوی. د اسلامي امارت پر راتګ سره کندهار ښاروالي دې برخې ته ډېره زیاته توجه وکړه، بالخصوص دغه تېر کال کې چې موږ د تنظیف برخې ته ډېره توجه کړې ده. یو خو هغه دی چې زموږ د ښار 15 ناحیې، هره ناحیه خپل د تنظیف کاریګر لري، یعنې هره ورځ چې د ښار په کومو برخو کې د کثافاتو د ایښودلو لپاره ځای وي، په هغه سیمو کې موږ کثافت دانۍ ایښې دي، د هغو سیمو کثافات راټولوو. روزمره هر ورځ سهار وختي کې د تنظیف پرسونل ورځي دغه کثافات راټولوي، له ښار څخه لرې ټاکل شوي ځای ته انتقالوي. بل هغه کثافات چې د کلونو کلونو راهیسې پر یو ځای باندې پراته وه، دا مو داسې وکړله چې موږ یو عمومي اشر پیل کړی دی. دا عمومي اشر داسې دی تقریبا تر 100 زیات کاریګر لري او ډېر زیات موټران او دغه سکواټران دا ورسره دي. هغه سیمو کې چې ډېر کثافات پراته وي، د دې اشر له لارې موږ د هر ورځ هرې ناحیې ته نوبت ورکوو. د هرې ناحیې چې دا هره ناحیه په مکمل ډول سره د کثافاتو څخه پاکوو. هره ورځ 80 موټره، 80 موټره تر 90 موټره پورې دا کثافات یوازې د اشر له لارې له ښار څخه انتقالیږي. دا تقریبا څو میاشتې کېږي دغه اشر پیل سوی دی، اوس فعلا هم جریان لري. د دې اشر په نتیجه کې موږ ډېر توانېدلو چې د ښار ټولې ناحیې الحمدلله تر ډېر حده صفا کړي دي. اوس د کثافاتو ډېره ستونزه نشته. د نرخونو کنټرول که په دې اړه لږ وضاحت راکوي، او بل هغه تاریخ تیري یا بې کیفیته تاریخ تیري خواړه، توکي او بې کیفیته درمل چې بازار ته راځي، د هغې په مخنیوي کې مو څومره اقدامات کړي؟ د نرخونو کنټرول رښتیا هم دې برخې ته متوجه یو، ډېر تر ډېره حده توجه مو ورته کړې ده او دا ستونزه اوس ډېره نشته کندهار کې چې نرخونه دې بغیر د ښاروالۍ د نرخنامې څخه چلیږي. هغه څه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي کندهار ښار کې د عامو ښاریانو ضرورت دي، دغو ټولو لپاره نرخنامې توضیح سوي دي او د هغو نرخنامو وخت پر وخت نظارت ترسره سوی دی. یعنې هره ورځ موږ د مارکیټونو تنظیم امریت پرسونل چې دی دا تقریبا هره ورځ 3-4 کمپاینونه د ښار په مختلفو برخو کې ترسره کوي. د دې کمپاینونه دا چې مثلا د نرخونو کنټرول دی، هره ورځ د نرخونو په کنټرول کې کار کوي، مثلا د ښار بې نظمیو ګډوډیو د له منځه وړلو په برخه کې. او بل څه چې تاسو یادونه وکړه چې تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي درمل یا نور څه چې دی، دا یو مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون یو کمیټه ده چې کندهار کې مختلفو ادارو څخه تشکیل شوې ده. مخکې مسؤلیت د ښاروالۍ پر غاړه و، اوس د امر بالمعروف په ریاست پر غاړه مسؤلیت ورکول شوی دی. په دې کې ښاروالي هم غړیتوب لري. دغه کاریګر او موټران دا شیان ټول د ښاروالۍ دي او د ښاروالۍ کاریګر هم دي. تقریبا تیر کال کې موږ تر 200 ټنه ډېر زیات خوراکي او غیر خوراکي توکي چې تر وخت تیر و غیر تکلیفي خوراکي توکي و دا مو راټول کړي دي او دا مو بیا له منځه څخه وړي دي. په کل کې که راته ووایي چې تیر کال کندهار ښاروالۍ ټوټل څومره عواید راجمع کړي او څومره پروژې وې تپلې کړي، څومره پیسو؟ تیر کال موږ مخکې مې یادونه وکړه چې 573 میلیونه افغانۍ مو راټولې کړي وي او پروژې چې مو پلان کړې وي هغه 90 پروژې وې. په دغه 573 میلیونه افغانۍ چې موږ راټولې کړي په دې کې 80% موږ په دغه پروژې باندې لګولې دي. او یو بله مهمه مسله دا ده چې د کندهار ښاروالۍ د سرسبزۍ او د ښېرازۍ په برخه کې کوم اقدامات کړي دي، کوم فعالیتونه یې کړي دي، که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ. هغه څه چې کندهار کې تر ډېره حده کار نه ورته سوی، هغه د ښار سرسبزي ده. کیدای شي تاسو هم کندهار ښار له نږدې څخه لیدلی وي.
په تیر وختونو کې د سرسبزۍ لپاره هیڅ کار نه وسوی، که څه هم کندهار هوا ډېره ښه مناسبه هوا ده، د اوبو مشکل هم تر ډېره حده نه لري. داسې به ښاروالیو به هر کال به دغه د سرسبزۍ لپاره کې داسې څه اندازه نهالان ایښودل د چې په تیرو 20 کالو کې موږ بیا هم دوی نه وتوانېدل چې د ښار کندهار ښار په ښار کې د سرسبزي رامنځته کړي. خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره کندهار ښاروالۍ دې برخې ته ډېره توجه کړې ده. د ښار ډېرې سیمې مو روښانه کړي دي. هر کال په لسهاوو زره نهالان مختلف مثمر او غیر مثمر نهالان د ښار په مختلفو برخو کې ایږدو او د دې بیا صحیح ساتنه کوي. یعنې کله چې اسلامي امارت راغلی د ښاروالۍ کندهار ښار کې څومره نهالان ایښي دي د دې ټولو بیا صحیح پالنه کړې ده. یعنې داسې څه نشته چې موږ په یو ځای کې نهالان ایښي دي او هغه بیا د اوبو د نشتون څخه یې د روزنې هغو ته توجه نه ده سوې، روزنه نه ده سوې، هغه بیا له منځه څخه تللي وي. تیر کال مو 40 زره نهالان د ښار په مختلفو برخو کې ایښي وو. سږ کال مو تقریبا هم تر 40 زره ډېر زیات به تقریبا 90 زره مختلف زینتي ګلان و او 80 زره تاسې شاوخوا کې دغه نهالان و چې هغه مثمر او غیر مثمر نهالان و. د ښار زه به د نمونې په ډول څو ځایونو نومان درته واخلم چې هغه موږ تېر کال دغه اوس په سرلي کې موږ روښانه کړه، البته سرسبزه کړل. احمدشاهي جاده ورته وایي. د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د دروازې څخه راشروع بیا د شوراندام تر کوتله پورې دغه جاده په مکمل ډول د دې منځ دغه ګلدان هغه بلابود خاوره خرابه خاوره دا مو ټوله وایستل او دا مو د نهالانو لپاره دغه خاور مناسبه خاوره په دې ځای کې واچوله. دا مو ټوله مختلف نهالان په دې ځای کې کښېنوله، مختلف زینتي ګلان مو کښېنوله. او بل ښه خبره دا ده چې د دې دپاره د قطري اوبو سیستم موږ برابر کړی. دغه سیمه سرسبزه سوله. بل لوی ځای چې هغه د شکاپور دروازې سړک تقریبا څه کم 3 کیلومتره کېږي، د دې دا چې اوس نوی جوړ شو دا سړک د دې د منځ ګلدان په دې کې مختلف زینتي ګلان او نهالان کښېنوسو، دا سرسبزه سول. او نور داسې د ښار په داخل کې او یا د ښار څخه د باندې مختلف سړکونه او مختلف یادرونه دا سرسبزه سوي دي او مختلف نهالان او مختلف ګلان ایښودل سوي دي. عاصم صاحب که څه هم دغه پوښتنه ډېره د غصب مخنیوي کمیسیون ته راجع کېږي، خو تاسې هم په یو برخه کې د دې فعالیتونو سره داسې سرکونه چې مثلا تاسې د پراختیا لپاره مثلا غواړئ چې فراخه کړئ یا مثلا انکشاف پکې راولئ، د غصب مخنیوی شوی دی. هغه سرکونه چې مثلا د هغوی د پراختیا په اوږدو کې مثلا دولتي ځمکه غصب شوې ده، د غصب د مخنیوي په اړه که لږ راته ووایئ چې کندهار ښاروالۍ په تېر کال کې څومره د غصب مخنیوی کړی دی؟ رښتیا هم په دې برخه کې کندهار ښاروالۍ تېر کال کې ډېر څه وکړله. د کندهار ښار په نمه ناحیه کې د برېښنا کوټ جاده ورته وایي، دغه سړک چې و دغه ساحه چې و دا ټوله دولتي مځکه وه. دې باندې کورونه ودانۍ جوړې سوي وې. کندهار ښاروالۍ اوس په دې کال کې وتوانېدله په تېر کال کې دغه سړک موږ له غصب څخه خلاص کړو. مخکې نری سړک و، یعنې کله چې به د کندهار ښار دا د نمې 12مې ناحیه یا هم د ارغنداب ولسوالۍ وشولي کوټونه یا د روزګان ولایت د دې لارې دغه سړک دی چې د دغه سیمو خلک پر دې لاره باندې راځي کندهار ښار ته. نو پر دې سړک به ډېر بیروبار و. اوس تېر کال موږ په دې وتوانېدلو چې دا سړک مو تقریبا 10 متره پراخه کړي. یعنې دا ټوله دولتي مځکې وې دا غصب سوي وې، دا موږ پراخه کړي او دا سړک هغه ودانۍ چې پر جوړ سوي هغه مو تخریب کړلې. نو هغه د تخریب چارې بشپړې سولې. سږ کال مو په پلان کې نیولی دی چې دا سړک بیا موږ په اساسي ډول ورغو. اوس فعلا د ډیزاین چارې روانې دي، په دې کال کې پلان شته چې دا سړک ورغول سي. بل د 10مې ناحیې اړوند د پنجوایي درایي سړک و، دا هم ځینې برخې غصب سوي وې او ځینې بیا موږ استملا کړې. یو هغه چې د ښاروالۍ یا دولتي ملکیتونه وه او خپله ونړول، او هغه چې بیا شخصي ملکیتونه وه هغه بیا موږ استملا کړله، دا سړک مو پراخه کړي. یو بل څه چې هغه ډېر مهم دی هغه احمدشاهي خندق ورته وایي. ښاغلی عمران صاحب د کندهار ښار دغه بدرفت اوبه چې له ښاره څخه وځي د احمدشاهي خندق په ذریعه سره وځي. دا د احمدشاه بابا په وخت کې دا خندق چې جوړ سوی دی، د دې خندق چې مخکې څومره اندازه وه څومره یې حریم و دا ټوله غصب سوی و. دا داسې څه و چې بارې داسې یو نری تونل بیا جوړ کړی و، یو څه بیا پیپ ښخ کړی، بیا داسې نری لاره جوړه کړې وه، پوښل سوی و، بیا پر دې باندې کورونه ودانۍ او مارکیټونه جوړ سوي وه. کندهار ښاروالۍ چې په دې وروستیو کې په دې وتوانېدل چې دغه خندق یې له غصب څخه خلاص کړي او بیا یې پراخه کړي. ډېره برخه یې اوس له غصب څخه خلاصه سوې ده، پراخه سوې ده او دغه تېر کال یې ساختماني چارې بشپړې سوې. دا کانال موږ جوړ کړي. دا خندق یوازې اوس د اوبو تېرولو لار چې پکې تېري دا 4 متره پلنواری لري او 2 متره یوې خواته 2 متره بلې خواته پلې لاره پرېښودل سوه، تقریبا 8 متره سو. مخکې دا ساحه 1 متره هم نه وه. څه اندازه یې پاته د پلان شته چې هغه نور هم له غصب څخه خلاص کړي او بیا داسې په اساسي ډول ورغول سي. هغه اوبه چې
پارکونو ته تللي خلک نه استفاده کوي دا د څو لپاره او یا هم د څښاک لپاره د هغو د اوبو د مدیریت لپاره که راته ووایي چې څومره کار مو کړی هغه دغه اوبه چې اوس دغه ما چې مخکې یادونه وکړه د احمدشاهي خندق دا هغه اوبه دي چې د ښار ټولې دغه د سیلابونو یا د روزانه چې په کومو کورونو مارکیټونو کې چې کومې اوبه استفاده کېدلې د همدې خندق په ذریعه سره دا د ښار څخه وتلې مخکې چې به بارانونه وسول کله چې دا خندق غصب سوی و دا جوړ نه و کله چې به معمولي باران وسو دغه اوبه به بیا د ښار پر سړکونو باندې را اوښتلې سړکان به بهېدل د خلکو په کورونو به دا اوبه ورننوتلې ډېرې بې نظمي به یې رامنځته کړې ډېرې مشکلات وو خو په دې وروستي کې چې کله دا سړک دغه خندق جوړ سو دا ستونزه حل سول الحمدلله او نور داسې خندقونه دي چې هغه مثلا ځینې ورغه وسوه سنګکاري سوه پاخه سوله هغه د ښار څخه دا اوبه پکښې یا د سیلابونو اوس مثلا مندونه دي کانالونه ویالې تقریبا د ښار په مختلفو برخو کې د دغه خندق په شمول موږ 12 ناحیو کې مختلف دغه مندونه و کانالونه دا سرغولي دي د هغه مندونه و کانالونه دي چې یا د ښار اوبه یا د بدربط اوبه یا بیا هم د سیلابونو دا اوبه پکښې وتلي د نمونې په ډول څانګې درته وایم د ښار په 9مه ناحیه کې 2 ځایه دغه مندونه ورغوڅه سنګکاري سوله بل په 14مه ناحیه کې 2 ځایه تقریبا میرزا احمد خان کلاچه ورته وایي په دې کې 2 ځایه تقریبا د هر یو د یوه اندازه چې هغه څه کم 1 کیلومتر و بل تقریبا تر 400 زیات و دغه په اساسي ډول ورغوڅو د 15مه ناحیه کې د دې خوجې پاتاب ورته وایي دا سنګکاري سو په اساسي ډول ورغوڅو او بل هغه څه چې بیا په اساسي ډول نه دي رغوڅ وي د هغو پاکاري سوې ده یعنې هغه لوښي و هغه کثافات چې پکښې پراته وه دا ټوله په مکمل ډول پاک سول او دغه ستونزه چې مخکې کلونو کې اوس الحمدلله بیا د صحي اوبو لپاره تاسې کوم کویان وهلي او که نه مثلا تاسې هغه پارکونو ته چې خلک ځي هغلته بیا صحي اوبه یعنې هغه اوبه چې پاکې اوبه د څښاک دپاره پیدا کړي په دې برخه کې یو خو دغه د څښاک پاکې اوبه چې دي الحمدلله کندهار کې تر ډېره حده ستونزه نشته کندهار ښار کې د یو خو هغه سیمه کې چې د اوبو ستونزه وي په هغه کې خپل آب رسانۍ ریاست لخوا څخه هغوی ته نل ورغلی او بل کندهار ښار کې الحمدلله اوبه خوږې دي ښه اوبه یې دي او هم د اوبو سطحه لوړه ده تر ډېره حده پورې د ښار د سرسبزۍ د ساتنې په برخه کې به چې مخکې کلونو کې کومې ستونزې وې چې د ښار سرسبزي چې به ښاروالۍ رامنځته کړې د اوبو د نشتون له کبله به وچېدله هغه سیمو کې چې دا ستونزه وه په هغه کې موږ تقریبا په هغو ټولو سیمو کې برمې وهلي تېر کال موږ تقریبا 7 ځایه برمې وهلي دي هغه کوهیان چې تاسو ورته وایي دا برمې وهل سوي دي دغه د اوبو ستونزه حل سوې ده او په ډېرو سیمو کې بیا د قطرهیي اوبو سیستم فعاله کړی دی او د سرسبزۍ ساتنه ډېره ښه سوې ده تاسې د مرکې په جریان کې مو ویلې چې موږ تېر کال 9 انکشافي پروژې د 503 میلیونه افغانیو په لګښت پلي کړي دي راتلونکي کال دپاره څه پلان لرئ دغه روان کال چې 1404 کال دی دې کال کې موږ 10 پروژې پلان کړي دي په دې کې د ځینو پروژې کارونه اوس فعلا عملا شروع دي جریان لري ځینې پروژې به اوس اعلان ته سپارل سوي دي او ځینې به څه وخت وروسته اعلان ته وسپارل سي 10 لویې پروژې مو پلان کړي دي هغه هم په مختلفو برخو کې دي د سړکونو په برخه کې د مندونو کانالونو د استنادي دیوالونو په برخه کې دي د تنظیف سرسبزي په برخه کې د تنویر په برخه کې په مختلفو برخو کې مختلف پروژې پلان کړي تقریبا تعداد یې 10 پروژې کېږي او د ځینو کارونه اوس فعلا جریان لري شروع دي ځینې اوس اعلان ته سپارل سوي دي او ځینې به نورې وروسته وسپارل سي د تېرو 9 پروژو چې تېر کال کې تاسې مثلا د دې نه خو کومې پروژې ناتکمیلې پاتې شوي نه دي نه د تېر کال پروژې ته نه دي پاتې سوي هغه چې کوم کال تېر کال کې پلان سوي وې د دې کال د پیلېدلو سره یې سم کارونه بشپړ سول اسم صاحب ډېره زیاته مننه کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړه او له موږ سره مو بحث وکړه ډېره زیاته مننه ستاسو یم کور ودان چې موږ ته مو څو لحظې وخت راکړی او د خپل لیدونکو او اورېدونکو سره مو څو لحظې مخامخ کړو کور ودان ډېره زیاته مننه قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو دا وه زموږ ځانګړې مرکه تر بلې مرکې پورې چې موږ ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو ښه وخت الله مو مل خیر جاري